نن یوه ورځ بیا له خیره سره د خدمت خیریه بنسټ لخوا یو غریب کورنۍ ته لاسنیوي ته راغلي یو، نو انشاءالله کور ته ورځو، ټول معلومات به نږدې دوستانو. جان محمد کور تاسو خپله ویډیو کې معلومیږي نو ورسۍ لري خو اعلان هم څنګه اعلان یو ضروري اعلان واروي په ملکي شفاخانه کې په نوې شفاخانه کې یوه زنانه مریضه ده، وینې تعجیل ضرورت لري، یې مثبت یې ګروپ ده، خدایي دلایي کومک ورسره وکړئ. السلام علیکم ګرانو لیدونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ او صحتمند مو یاست. نن یوه ورځ بیا له خیره سره د خدمت خیریه بنسټ لخوا یو غریب کورنۍ ته لاسنیوي ته راغلي یو، نو انشاءالله کور ته ورځو، ټول معلومات به نږدې السلام علیکم. وعلیکم ډاکټر شهید جوړ خیرات خوشحالي قراري ده صفیه جوړ یې خیرات غرونه او دښتې هم په تمه زمون اوس د دې ټولو د ساتنې وخت دی. غرونه او دښتې هم په تمه زمون اوس د دې ټولو د ساتنې وخت دی. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی. اوس د وطن د جوړونې وخت دی. دوستانو. جان محمد کور تاسو خپله ویډیو کې معلومیږي نو ورسۍ لري دا شل کلن زخمونه ډېر ژور دي، په وطن ټپونه ډېر ژور دي. څنګه یې ولاکه به تاسو سره جوړ یاست؟ کور خیرات ده فضل د خدای د خدای خوشحاله ده، خدای پاک دې عزتونه درکړي. نوم مبارک چې نوم مې جان محمد ده، جان محمد ودام کور ده، دام زندگی ده، غزني ولایت قرهباغ ته ولسوالي یو، اتې دغه کور ده یم مسایه ژوند زندگی والا مړی د نانوایي راورسېد که درته وایي شمسي ولاکه لرو، هغه بتۍ ده ورته ګوره، دنیا په هغه باندې ګزاره ده. هغه هم له سپیکره کې بټرۍ وکاږو، یو جار ومو بازار کې د هغې نه وینه شفاخانې ته پیدا کوو، د چا وینه کمه وته اعلان داسې اثر و وینه کمه یاتې بیا اعلان ورته کوم، یو 300-200 روپۍ څوک راکړي. دا کار اتې دغه کار هم د دغه وظیفه ده. دا دې بچی ده دا مې بچی دی، یوه بله بچی ده، زمن دې شته زمن مې نسته، دا نه وایي شپږ میاشتې هغه پاک ورسېد. اتې دغه زندګي در سره تېرېږي. یا الله مهربانه وي. بالکل تېرېږي. کور خو همسایه و کور م همسایه ده، دا سلطان محمد کور. الله دې مشکلات حل کړی د خدمت خیریه بنسټ له لارې. بالکل په خارج کې افغانان دي مسافر دي، هلته یغو ډېر باحساسه وروڼه د هغو خدمت خیریه بنسټ له لارې یو څو روپۍ رالېږلې، بالکل نو موږ یې تاسو غونډستاکو خلکو پورې رسوو. بس سپیکر راوخت، دغه سپیکر کې اعلان کوو وله سپیکر اتې دلته په هغه کې پروت دی. نو 15,000 افغانۍ رالېږلې دي، هغه به درکړو، اتې به دعاګانې کوي. خدای پاک دې تاسو ته اجر ورکړي، خدای پاک دې تاسو ته اجر درکړي، خدای پاک دې ثوابونه ورته ورسوي. دغه دي 15,000 افغانۍ دې ورې وشماره. قبول یې منظور صحیح. بالکل صحیح.
دعاګانې وکړي دعا ورته الله تعالی وکړو مشکل خدای پاک دې هر مشکل آسان الله کړي. دې خدای پاک دې لاره خطرونه وساتي. خدای پاک دې هر مشکل آسان کړي. خدای پاک دې لاره خطرونه وساتي. خدای دې ټول د افغانستان د خلکو د ټولو سره ټول مسلمانان ته دعا خدای پاک دې تاسو ته ماجر ثواب استانه دغه جان محمد سپیکر دغه مغاقه دغه غټه دستګام دغه ده بازار کې څوک ورک کړي یا څه مشکلات دي چې واچې مریض ته وینه پکار وي د اعلانات کوي بس. سل 200 روپۍ او دغه ده ورکوي چې کار یې دا وړ چې داسې نیولی ته و اعلان هم څنګه اعلان یو ضروري اعلان واروي په ملکي شفاخانه کې په نوې شفاخانه کې یوه زنانه مریضه ده وینې تعجیل ضرورت لري یې مثبت یې ګروپ ده خدای دلایي کومک ورسره وکړئ او صحیح لا لا دې اجر درکړي او انشاءالله دغسې دغه وظیفه ده دغه کاروبار ده او بس چې ګزاران په دغه ده چې دې خدای پاک وتم ثوابونه ورورسوي تاسو ته دې خدای او الهي امین دوستانو تاسو هم مله دا داسې غریبو کورنیو سره مرسته وکړي او موږ به انشاءالله تعالی په پوره امانت تر دوی پورې رسوو او یا خدای پاک دې تاسو نه خرابوي خدای پاک دې ټوله سره ښه وکړي په دې اوس مشکلاتو کې چې دومره کومک څوک وکړي خدای پاک دې یا په دې دنیا ثوابونه ورورسوي او الهي امین موږ نو ځو انشاءالله بیا په آینده کې به بیا اوس غرمه نه راسره تېروو خیر. والله زه نو خدای ماسته خدای پاک دې خیر درته پېښ کړي خدای پاک دې